لیدونکو دغه وسله چې ګورئ زموږ سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو څخه نیولې ده. زبرتا تکیه کړه خاصې ولا پتن دیارا واوره سرحدي یارا هر د دین دښمن چې وي واوره سرحدي یارا هر د دین دښمن چې وي زبرتا تکیه کړه خاصې. زه د تیر جمهوریت د ملي اردو سرباز یم او په دې اوسنو شرایطو کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو سره څنګ په څنګ د خپل وطن د دفاع لپاره په هر وخت کې او په هر ډګر کې حاضر یو. موږ به تر مرګه هم د پاکستان ټیټ نشو پنجاب ته. زموږ چې ماشوم پیدا کېږي له اذان نه وروسته دوهمه خبره به دا ورته کوو چې پنجاب زموږ ازلي دښمن دی. تاسو ګورئ کتونکو چې د ځوانانو احساسات دومره زیات دي دا وګوره او شورماشور غوغا وګورئ. ټول ولس چې دی د جهاد دپاره غاښ ماتونکی د پاکستان فوج دپاره دی. ځان ته د یوه وسله نیولې که نه نورې وسلې هم نورې اسلحې هم نیولې دي. موږ دلته ښکاره کړلې یوه دغه د نورې هم هلته ښکاره کړلې. جذباتو کې خو داسې جذباتو کې یم چې د خو د خوشحالۍ نه چې دی په کمیسو پرتو کې نه ځایږم. زموږ جواب د هغو په وړاندې در دې دا ګاش بدتر دی. دا ګاش صرف موږ دې ته یو خبر ورکړي چې مقصد زموږ سره کار مه لري. که څوک کار سره ولري دا ګاش په جواب در هغه سل په سله بدتر وي. دا ګاش موږ ته صرف 2 ساعته وخت راکول سوي 2 ساعته تاسو جګړه وکړئ. که موږ ته وخت راکول سوی وای 3 ساعته 4 ساعته بیا به د دې انجام تاسو لیدلی وای. ډېر زیات اتفاق دی. 100% کې اتفاق دی. که 100% کې اتفاق نه یوازې حکومت شی نشي کولی. هغو ته تقریبا 80-90 کسه پورې د دې مړي او د 20 جېش پورې زخمیان او په دغه کې یو 2 مړي موږ دلې هم چې راوړي دي چې شاید ډېر رسنیو ولیدلې پرون عکسونه چې اخیستي وو. که بیا هم پاکستان وغوښتل چې حمله وکړي موږ د اسلامي امارت شاته همیشه لپاره ولاړ یو او د خپل خاورې نه سر قربان کړو. لا تر اوسه یې مغزه په کلار نه دي چا چې موږ سره وهلی سر په څنګ دی. ناکامۍ ته چې مو څوک په انتظار دي په دې دنګو غرو ختل به ورته ښایم. السلام علیکم. د پامیر هندارې قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر. دا چې د پاکستان ملیشو څو ورځې وړاندې په کابل باندې برید وکړ نو د هغې په مقابل کې د هغې د انتقام د اخیستنې په خاطر باندې زموږ ټولو ساتونکو د پاکستان په ملیشو باندې په ټولو فرضي کرښو کې بریدونه وکړل چې دغه بریدونو په پایله کې ډېر پاکستاني ملیشو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د ګاونډیانو په مقابل کې بیا ټول افغانان ټول پښتانه سره ورونه دي. هېڅکله موږ دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هېواد سرحدونه دې نقص شي. نو لیدونکو په همدې خاطر باندې د سرتیرو د تشویق په خاطر باندې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ولایت مخې ته په ډېر تعداد باندې ځوانان راټول شوي دي. غواړي چې خپل سرتیرو ته ګلان په غاړه کې واچي، تشویق یې کړي تر څو پورې چې د خپل هېواد ساتنه لا ښه وکړي. نو راځئ کتونکو ورسره پاتې شئ، دغه برنامه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک یم، د کیمرې برخه کې ملتیا الهام الدین الهام کوي. راځئ کتونکو د خپلو هېوادوالو مینه د وطن سره د خپلو سرتیرو سره په دغه خپرونه کې وګورئ.
بیا هم لیدونکو ښه راغلاست په دې هیله چې روغه جوړه اوسېږئ. دا چې څنګه سره سرحدي ځواکونه ولاړ دي د خپل وطن دفاع کوي او د خپل وطن دفاع فرض ده. د هغه ځوانان دي چې تېره شپه د مقابل لور سره سخته جګړه وکړه چې هغوی ته مالي او ځاني زیانونه واړول. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه سه، بخیر ساتي خیر دی. ډېره زیاته مننه. لیدونکو ته د نوم واخله. نوم یې محمد قاسم دی، د روزګان ولایت یم. د سرحد په 5م سرحدي کنډه کې وظیفه لرم. تورخم کې 5م سرحدي کنډه کاچن ولسوالۍ. ډېر ښه. لومړۍ پوښتنه دا چې که یو څوک وغواړي چې زموږ هېواد ته زیان ورسوي، ستاسو ځواب به څه ورته؟ زموږ خو دغه ځواب دی چې دی که چیرې دی وغواړي دی جواب زموږ معلومات وکړي افغانان چې مطالعه کړي چې افغانان څنګه خلک دي. بیا وروسته خو تاسو ته هم پته ده چې مقصد موږ هغه خلک یو چې څوک مو پر هېواد یو قدم رامخته سي، موږ 5 قدم ورخواته کېږو. ښه مثال یې د تېرې شپې د پاکستان مثال دی چې دی یو ټک وکړي، موږ د دې 1.5 کسه مړي او زخمیان او ژوندي خلک راوستلي دي. دغه جګړه کې ته خپله وي؟ په دغه جګړه کې زه خپله وم. که کیسه یې راته وکړې څو بجې ورباندې حمله وکړه؟ د شپې تقریبا 11 بجې وې چې جګړه وغځېده. تر 2 بجو پورې هغه موږ ته مشرانو امر نه راکوي، اجازه نه راکول. ولبالا بېرته راسئ. 2 ساعته موږ جګړه کړې ده. 2 ساعته بعد بیرته موږ راغلي خپلو کنډکانو خپلو ځایو ته په دې خاطر چې موږ ته مشرانو اجازه نه راکول. او زموږ د مجاهدینو مورال څنګه و د جګړې په ډګر کې؟ الحمدلله زموږ د مجاهدینو مورال ډېر قوي و. ډېر مجاهدین داسې و چې بیخي خوابدي و چې معنا نوبت نه ورسېدلی. ګردو مجاهدین ول چاول زم په هغه کې ډېر مجاهدین په دې خپاس و مایوسه سو چې باید موږ ولاړ سو. الحمدلله د مجاهدینو مورال ډېر قوي و. تاسو به هم په خپلو سترګې به کتلي د رسنۍ خبرې یو مخامخ جنګ وي که نه؟ تقریبا هغو ته به هم څومره زیان اړولی؟ هغو ته تقریبا 80-80 کسه پورې د دې مړي او 30 جېرش پورې زخمیان او په دغه کې 1-2 مړي موږ د دې هم چې راوړي دي چې شاید د ډېرو رسنیو به لیدلي پرون عکسونه چې اخیستي وو. او نور ژوندي هم څوک نیولي وو؟ او ژوندي نورو مجاهدینو نیولي وو. موږ نور ژوندي نه دي راوستلي. د هغو معلومات خپله موږ ته اوس نه کېږي. که دا په وروستیو کې دغسې یو پیغام په شکل کې ووایي که زموږ هېواد ته که یو څوک په بده سترګه وګوري په اصطلاح زموږ د ولس او حکومت ترمنځ حتما یوه اړیکه شته دی، ځکه حکومت هم د دغه ولس نه جوړ شوی دی. ستاسو ځواب به د هغو په وړاندې څه وي؟ زموږ جواب به د هغو په وړاندې در دې دا ګشت بدتر دی. دا ګشت صرف موږ دې ته یو خبر ورکړي چې مقصد زموږ سره کار مه لري. که څوک کار سره ولري دا ګشت په جواب در هغه 100% بدتر وي. دا ګشت موږ ته صرف 2 ساعته وخت راکول سوي، 2 ساعته تاسو جګړه وکړئ. که موږ ته وخت راکول سوی وای 3 ساعته او 4 ساعته بیا به د دې انجام تاسو لیدلی وای. نو الحمدلله ولس موږ در شا ولاړ دی، ولس موږ سره راسره دی، موږ د ولس سره یو. انشاءالله هېڅوک بیا دا اقدامونه کوي چې موږ ملک ته په بده سترګه وګوري، حتی د ټرمپ په پورې. بلکل دا خبره ډېره مشهوره شوه چې ولې مولوي صاحب دغسې طریقه وه چې هلته د جنګ په حالت کې د طالبان ډېر احساساتیان ډېر په جذبه کې په دغه حالت کې د مجاهدین حضرات په ځان نه پوهېږي. نو یو مجاهد پر بل مولوي صاحب نارې وایي مولوي صاحب ولیه. دغه خبره اوس په رسنیو ډېره مشهوره شوه چې مولوي صاحب ولیه، مولوي صاحب ولیه و. او دغه زموږ طریقه ده چې مولوي صاحب ولیه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. زموږ افغانان هیچا سره هم ظلم نه کوي، خو که چېرته یو څوک موږ ته لاس تېروي نو حکومت خو لا بېله خبره ده ولس به هم اجازه نه ورکوي چې زموږ هېواد ته تاوان ورسوي، بالخصوص هغه هېواد چې هر وخت دپاره زموږ د ماشومانو، زموږ د ځوانانو، زموږ د حکومت دښمن دی، د پاکستان ملیشې. ډېره مننه، ډېره مننه. له تاسو هم ډېره مننه. د هېواد دپاره ژوندي اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو دغه وسله چې ګورئ زموږ سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو څخه نیولې ده او نه پوهېږم چې دا دې ته څه وایي. ځوانه صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه څنګه ښه سلامت اوسئ جوړ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم مبارک دی؟ نوم یې محمود مدثر دی، د خالد بن ولید د 2مې سرحدي لوا یو تن مجاهد. ډېر ښه. او وظیفه دې کوم ځای کې ده؟ د سرحدي لوا کې ده. ډېره خوشحاله اوسېږئ. دې ته څه وایي دې وسلې ته؟ دې ته سکیل وایي. دا په کوم ځای کې نیولې؟ دا مو تېره شپه هغه په بندر کې چې کوم عملیات موږ وکړل په هغه بندر کې مو په پوسټ ځان ته هم د یوه وسله نیولې که نه نورې وسلې هم؟ نورې اسلحې هم نیولې دي، موږ دلته ښکاره کړلې. یوه دغه د نورې هم هلته ښکاره کړلې. دا خو کوچنۍ وسلې دي، نه غټې وسلې هم نور د دې نیولې؟ نه غټې وسلې مو هم نیولې دي، کوچنۍ وسلې مو هم د دې نه نیولې دي، حتی مړي مو هم نیولې دي. مړي مو راوړي وه چې نن مو په لاس باندې ورکړه. دغه وسله تاسو نمایش ته راایستلې وه که نه؟ هدف مو ته نه څه و کاري صاحب؟ دا پوښتنې ځواب ما ته راکړه. دا وسله م راایستلې وه د دې نوم هدف څه و؟
څنګه دا وسلم نمایش ته راوستلې وای دي هدف هم څه و؟ د دې هدف مې دا وایي چې کله دوی وایي چې موږ یا مثلا موږ ته تلفات نه دي رسېدلي یا کم شی نشته موږ د دوی هغه شیان په مولس تقریر کې ښکاره کړل چې وینئ دغه د دوی اسلحې دي دغه یې مړي دي یعنې مطلب د هغو بېغیرتي په ډاګه کوي نو بالکل زموږ د مجید ډېره مننه کور ودا خوشحاله اوس مې کټ کوه تاسو دغه وسله وکتله د دې په څېر ډېرې نورې وسلې چې غټې وړوکې دي دوی ته نیولې دي نو د دې پیغام او هدف هم دغه و چې موږ ته لاس مه راوړئ ځکه ستاسو وسلې هلته نه ورکوي ځکه جنګ چې دی په وسله نه په زړه او په ایماندارۍ کېږي لیدونکو سره پاسې خپرونه دوام لري لیدونکو دلته ډېر ځوانان راټول شوي دي څوک د الله اکبر چیغې وایي څوک وایي چې وله مولوي صاحب ځوانان زیات په احساساتو او جذباتو کې دي دلته هم ځوانان سره ولاړ دي وغوښتل چې برکت سره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم مبارک دی لیدونکو ته نوم مې عبدالرحیم دی د ننګرهار ولایت څخه یم احساسات دی اورو که بیا هم پاکستان وغوښتل چې حمله وکړي مونږ د اسلامي امارت شاته همیشه دپاره ولاړ یو او د خپل خاورې نه سر قربان کړو دلته چې تقریبا ډېرې وسلې هم تا وکتې چې هغو څخه یې راوړې وې که نه دا هم د دوی دپاره دا یو سبق دی چې بیا لاس راتېر نه کړي همداسې ده که نه او بالکل چې کوم وسلې او کوم سامان یې ترنه راوړی جامپر او پتلون دی ترنه دوی دپاره دا سبق دی چې آینده کې به افغانستان سره ځان ونه وهي بالکل موږ چې ټول په اتفاق کې سره مونږ ټول په اتفاق کې یو یو لاس یو ټول ورونه یو او که بیا معامله وکړي بیا ټول ورسره ودرېږو اسلامي امارت سره او خپل ځان هم پرې قربانوو خوشحاله اوسئ که دغلته یو بل ځوان هم ولاړ دی ده سره به هم خبرې وکړو چې دا څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله نوم مبارک دی لیدونکو ته نوم مې محمد نبی دی خپل تخار ولایت دی ما نبي جانه څه کار کوي بس فعلا دلته دینی درسونه وایي ورونه ماشاءالله الله دې کامیاب لره دغه مازدیګري ټایم کې دومره ځوانان تر ټول شوي دي خپل ځواکونه تشویق کوي د دوی په اړه باندې څه نظر لري تاسو بس د دوی په اړه زموږ نظر دا دی چې تل دې د امارت اسلامي تر شا ودرېږي تل دې یو لاس دوی ودرېږي او د پاکستان منافق لپاره یو داسې غاښماته جواب ورکړي چې بیا د سرغړونه ونه کړي ان شاء الله کولای هم نشي ځکه چې دا ځل دوی ښه ځواب ولیدو ان شاء الله ځکه چې څومره پښتو کې چې دوی و له ټولو پښتو څخه وتښتېدل او ان شاء الله دغسې خو جالبه خبره خو لا دا ده چې ټولې وسلې ته راوړي د مطلب نمایش کې وړاندې کوي دغې نمایش نه هدف څه دی بس د دې نمایش هدف دا دی وروره چې په خلکو کې جذبه راوپرېږي او خلک جذبه سي ان شاء الله چې امارت اسلامي تر شا ودرېږي بس موږ هم د امارت اسلامي نه راضي یو الحمدلله چې تل موږ سره ولاړ دی هر څوک له خپل وطن او دین څخه ځان قربانوي دغلته یو بل ځوان هم ولاړ دی تراشه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله ډېره مننه لیدونکو ته نوم واخله نوم مې ولید وصال دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم د تېرې شپې په پاکستان مو خونړی برید وکړ الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو ښه په مېړانه عملیات ترسره کړل هغوی چې زموږ هوایي حریم نقض کړی موږ زمیني غچ ترې واخیسته او د هغوی اسلحه چې ناموس بلل کېږي ناموس مو ترې راوړی دلته خپل جشنونه ورته لمانځو د خوشحالۍ ځینې مخابري غږونه موږ واورېدي چې هغه څلور ښځې ته راوله که نه او بلکل هغه وی هغه تښتېدلې وي په موټر کې تښتولې وي کیمرو ته ناستې ټکانې هم پرې کړي خو تر تښتېدلې وي وتښتېدې او په لاس ونه راغلې او خو پاکستان مرتد پوځ ته یو پیغام لرم ستاسو د کیمرې له طریقه چې هغوی موږ دهشتګر بولي خو دا پیغام ورته له دې ځایه ښه په زغرده ورکوم چې موږ له موره پیدا شوي دهشتګر یو موږ به تر مرګه هم د پاکستان ټیټ نه شو پنجاب ته زموږ چې ماشوم پیدا کېږي له اذان نه وروسته دوهمه خبره به دا ورته کوو چې پنجاب زموږ ازلي دښمن دی هغوی هېڅکله مو کامیاب او آباد نه غواړي ولس د پاکستان په وړاندې باندې تاسو ګورئ څومره راټول شوی دی که چېرته حکومت اعلان وکړي چې راځي ټول پرې ورځو ټول پرې ستا وظیفه څه ده څه کار زما خپله د کورنیو چارو وزارت اړوند ننګرهار ولایت امنیتي پولیسو کې مې وظیفه ده پوه شو اوس راغلي یو دلته ولس سره یو ځای جشن لمانځو چې پاکستان ته مو غاښ ماتوونکی ځواب ورکړه بیا به یې ورکوو انشاءالله اماده یو هر وخت ورته ډېره مننه الله مو قرباني او منډې رامنډې قبولې کړه کور د ودان ته راشه که ته خبرې کول غواړې ته راشه ته هم جذبه کې راشه ودرېږه السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله وی وجاهدوا فی سبیل الله جهادو کې تاسو په لاره د الله کې اسلامي مجاهدین زنده باد او ټول افغانان د جهاد دپاره تیار دي ان شاء الله ټول ولس چې دی د جهاد دپاره غاښ ماتوونکی د پاکستان فوج دپاره دی بالکل که چېرته مطلب تا ته موقع برابره شي ته ورځې جنګ ته ان شاء الله ولې نه حاضر آماده یو ولې نه ورځې بس ورځو په الحال وظیفه لرو او چې امر مشران وکړي حاضر آماده یو ورته که چېرته مطلب بیا هغوی حمله وکړي انشاءالله بیا پرې ورځو بیا هم ورته تیار یو بیا هم تیار یو انشاءالله ته څه وایې
زه د تیر جمهوریت د ملي اردو سرباز یم او په دې اوسنو شرایطو کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو سره څنګ په څنګ د خپل وطن د دفاع لپاره په هر وخت کې او په هر ډګر کې حاضر یو او د سر په بدله له دې وطن نه دفاع کوو او چې دا څومره وغولیدلو همدومره بس ده او نور باید موږ ټول افغانان یو لاس یو موټی شو او دې وطن نه دفاع وکړو هغه وخت کې تاسو دفاع کول اوس هم کچیرته مطلب غاګو چې راضي ورته او ورته حاضر یو ورته په تور شپه ورته حاضر یو د خپل سر په بدل ورته حاضر ډیر مننه د هیوادوال د اتفاق په اړه باندې څه وایي بس ما ټول افغانانو باندې دا غږ ده چې دې وخت کې ټول افغانان یو موټی یو لاس شي او د دشمن په وړاندې ښه قوي جواب ووایي او خپل مجاهدینو سره څنګ په څنګ ودرېږي په هر میدان ډیره مننه لیدونکو دا وایي چې زه په تیر دوره کې عسکرو ما خو اوس هم که چېرته ما ته موقع برابره شي زه د دغه جنګ دپاره تیار یم چې ورشم اوس هم دا یوه جذبه په زړه کې لري ډېره مننه کور ودان خاص او آباد اوسي کور ودان بیا هم لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ ځوانان ډېر راغلي دي ټول ځوانان په جذبات احساساتو کې دي السلام علیکم وعلیکم السلام سلام تاسو ته در ورسیږي ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته یې نوم واخله نوم مې مصطفی دی مصطفی جانه څه کار کوې زه میدان وی نه فارغ شوی یم ښه ډېر ښه په ډېر تعداد ځوانان ټول شوي دي تاسو هم خپل راغلي احساس دی اورو ولا نو احساس هم دغه دی جذبه چې خوشحالي نه چې دی بیخي احساس د جذبې نشم کولی چې تاسو دغه جذبه وړاندې کړم نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو الله دې تل قایم و دایم لري او الله دې دغسې هلاک و تباه کړي لکه څنګه چې شرمنده شول الله دې تل همداسې ذلیل لري دلته په دې ځای کې اکثره هغه د پاکستانیانو وسلې هم روانې کړي دي هلته اوس هم مجاهدینو په اوږه باندې ایښي د دغو وسلو نمایش ته وړاندې کول موخه او هدف به څه وي ستا په نظر د دې موخه خو موږ دپاره دا هغه ده چې موږ دپاره زموږ بدن کې نور هم جذبه راوپاروله او نور هم سره اتفاق او اتحاد هم سره د اسلامي امارت سره قایم شولو بالکل ډېره مننه راشه که تاسو هم څو خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دې څه دی عبدالمنان صاحب ته هم دې پروګرام ته راغلی څنګه چل دی دا خو د خوشحالي پروګرام ده زموږ ځواکونه نن اتلان دي وروره جنګ یې ګټلی ده خارجي وسلې راوړې دي ټول ملت ټول خلک ورته راغلي راټول شوي دي ستا په نظر که چېرته اوس خدای نغسته بیا هم جنګ شي او ټول ولس ته و چې راوځي چې جنګ ته ځو دا خو پر تیار ده دغه ماشوم نه نیولی تر غټه پورې تر دې پورې ټول تیار دي انشاءالله څومره احساساتو نیولې ډېر زیات خپل وطن خو د مور حیثیت لري ګنه او د مور حیثیت مور باندې خو سړی سر چې موږ ته لاس راوړي د هغې عکس العمل به ګوري انشاءالله همداسې ده او انشاءالله او زموږ ځواکونه خو په مېړانه سره ځواب ورته ورکوي انشاءالله یو ځوان په حیث باندې د حکومت ترمنځ او د ولس ترمنځ د اتفاق په اړه باندې څه وایي د اتفاق د ولس او تر د حکومت په منځ باندې ډېر زیات اتفاق دی سل په سلو کې اتفاق دی که سل په سلو کې اتفاق نه یوازې حکومت شی نشي کولی هېڅ هم نشي کولی بالکل یعنې دلته که وړوکي ماشومان دي که غټان دي که زلمیان دي که سپین ږیري دي د هغوی په وجود کې دا احساس ده چې وطن دین مینه د هر چا په زړه کې د وطن مینه شته دی الله دې زموږ وطن نه خرابوي زموږ سربازان دی الله تل همیش بریالي او کامیاب لري ډېره مننه کور وطن لیدونکو دا ځوان هم راسره جذباتو کې دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې جذباتو کې خو داسې جذباتو کې چې د خدا خوشحالي نه چې دی په کمیسو پرتو کې نه ځایږم څنګه نه ځایږې نه ځایږم چې پنجاب باید ونیسي باید چې ونیسي نه تاسو په خوله باندې وایې که نه عمل کې نه ما زه خپله باوري ورته همدا اوس آماده یم لکه وسله درکې ورځي ډایرکټ ورځم نه خو ګوره ځان مهم دی که نه بس زه وایم چې بس ورځه پې وطن دفاع مهمه ده ډېر زیات مهمه ده مهمه خبره ده دا راته ووایه چې که چېرته مطلب دغه تېره شپه چې کوم جنګ اوس تېر شو په دې کې تا موقع میلاو شوې وې ته به لاړ وې ماده ماده دي که نه ټول ځوانان دا ټول چې راغلي دا ټول ماده دي ډېرې منډې دي وهلې سم خلا شوې یم د جذبې د لاسه دغه راغلی ده بس پاکستان زموږ دښمن دی ډېر زیات غټ دښمن دی ډېره مننه سلاګان دې راوړي دي تاسو ګورئ کتونکو چې د ځوانانو احساسات دومره زیات دي دا وګوره او شورماشور غوغا وګورئ تاسو ګورئ لیدونکو دا خپل پوځیان تشویقوي په همدې خاطر باندې چې د هیواد ساتنې کړي نو لیدونکو خپل هیواد به ساتو په مېړانه به ساتو او هیڅ چا ته هم موږ د اجازه نه ورکوو چې زموږ هیواد څنګه کې خراب کړي نو په همدې خاطر باندې تاسو ګورئ کتونکو چې دلته تر ډېر حده پورې ماشومان هم د دې تشویق دپاره راغلي او په رینجرو کې ناست دي نو وطن دې ژوندی او همدارنګه دا ځوانان دې ژوندي چې د هیواد ساتنه کوي نو کتونکو تاسو ګورئ دغه موټر چې دلته ولاړ دي دا په همدې خاطر باندې ولاړ دي چې دلته زموږ ولسي ځوانانو د تشویق په خاطر باندې دوی راغوښتي وو چې دوی ته مطلب ګلان په غاړه کې واچوي تحفې ورته ورکړي موخه هدف هم دا دی چې
زمونږ ټولو کې سره مطلب خپلو کې سره ورونه یو په اتفاق یو بالخصوص د هغه چا په وړاندې په اتفاق یو چې غواړي زموږ بنیاد وباسي. تاسو ګورئ لیدونکو چې دلته په دې ځای کې سرتیري سره د موټر ولاړ دي او د ولایت له مخې تر دې ځای پورې موټر ولاړ دي او غواړي چې تشویق کړي. نو موږ ته د څوک لاس نه راوړي، که چېرته څوک موږ ته لاس راوړي نو بیا به پښیمانه وي، ځکه چې د وطن دفاع فرض ده. نو په همدې خاطر باندې تاسو هم سره پاتې شئ لیدونکو، برنامه سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. دا وګورئ کتونکو چې په دغه ځای کې اکثره ځوانان خپل ځواکونه تشویقوي. لا تر اوسه یې مغزه په کلار نه دي چا چې زموږ سره وهلی سر په څنګ دی. د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته راغلي وو او دلته د افغان ملي ځواکونو سره مو خپرونه ریکارډ کړه چې تېره ورځ د پاکستان په وړاندې سخته جګړه وکړه او پاکستانیانو ته ماتې ورکړه. تاسو وکتل چې د پاکستان څخه وسلې هم نیولې وې، دلته نمایش ترې ایستلې وې. موخه او هدف هم دغه و چې موږ ته لاس مه راوړئ، که چېرته موږ ته لاس راوړئ نو بیا به نو انجام به همدغه شی وي. د دې تر څنګ چې د دې څخه وسلې نیولې هغو ته زیات مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. دلته ته راغلم او خپرونه تاسو ته ریکارډ کړه. تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. بخیر چارې ښه وخت، د الله په امان.